بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د اوم صنف د عربي كتاب دولسم نمبر درس الدرس الثاني عشر وتسلوختم نمبر صفحة. أيام الأسبوع. أيام جمع د ورځو. يوم یو ورځ، أيام ورځې، الأسبوع هفته، او پښتو کې ورته بیخي اونۍ وایو کنه. د اونۍ ورځې. نذهب مگزو. اذهب ززم، نذهب مگزو. الى تا المدرسه ښوونځی. سته شپږ. ایام ورځې. فی په الاسبوع اونۍ یا هفته کې. نذهب الى المدرسه 6 أيام في الأسبوع. په هفته کې یا په اونۍ کې شپږ ورځې موږ ښوونځي ته ځو. یوم السبت هفتې ورځ. والاحد یکشنبې ورځ. والاثنين او دوشنبې ورځ. والثلاثاء او سې شنبې ورځ. والاربعاء او چهارشنبې ورځ. والخميس او پنجشنبې ورځ. فی په المدرسه ښوونځي کې. نقرأ لولو. ونكتب او لیکو. ونرسم او رسم کو. فی المدرسه نقرأ ونكتب ونرسم. په ښوونځي کې لولو، لیکو او رسمو. ويوم الجمعة عطلة أسبوعية. ويوم الجمعة عطلة أسبوعية. ويوم أوراز الجمعة د جمعې عطلة رخصت أسبوعية هفتني یا د اونۍ. ويوم الجمعة عطلة أسبوعية او د جمعې ورځ هفتنی رخصت وي. نزور مګورو، ملاقات کوو، وینو. یوم الجمعة د جمعې په ورځ. الاقارب خپلوان، والاصدقاء او ملګري. نزور یوم الجمعة الاقارب والاصدقاء. د جمعې په ورځ خپلوان او ملګري ګورو یا وینو. نحافظ ساتنه کوو. على الوقت د وخت. وننظم على په وخت کنه، خو دلته عربي او پښتو یې لږ فرق کوي. دلته په نه وایو، د پاسه نه وایو. نحافظ على الوقت د وخت ساتنه کوو. وننظم او منظمو اعمالنا، اعمال کارونه، نا زموږ اعمالنا خپل کارونه. كل هر يوم ورځ. وننظم اعمالنا كل يوم او خپل کارونه هر ورځ منظمو. ونلعب او لوبې کوو. فی په اوقات وختونه الفراغ د خالی. ونلعب فی اوقات الفراغ او په خالی وخت کې بیا لوبې کوو. خالی وخت نه مطلب هغه وخت دی چې بل کار لپاره یې نه وي وقف کړی. انتقالیږو اته څلوېښتم نمبر صفحې ته. یو ورور هیله کړې وه چې تمرینات یا تدریبونه هم نقطه په نقطه، لفظ په لفظ، کلمه په کلمه معنا کم. ما مخکې فکر کوم چې همدا درس به کلمه په کلمه چې معنا کم کفایت وکړي، ځکه تدریب او تمریناتو کې عموما هماغه کلمات بیا تکراریږي. خو دا چې هغه غوښتنه کړې ده نو کوشش به وکړو چې لفظ په لفظ معنا کم. املا ډک کړه. الفراغ خالی یا خالی ځای. بکلمة په کلمې، مناسبة مناسبه، مما بین القوسین چې د قوسینو په منځ کې وي. د دې دواړو نه به یو انتخاب کوي او خالی ځای کې به یې کېږي. فی الاسبوع په هفته کې، په اونۍ کې. ایام ورځې دي. 7 أيام 5 نو ورځې دي کنه. فی الاسبوع 7 أيام په هفته کې ورځې دي. نذهب زو یعنی موږ. الى المدرسة ښوونځي ته.
فراغ یعنی خالی ځای ایام فی الاسبوع څو ورځې شپږ ورځې دي که نه ځکه صرف جمعې ورځ رخصت او نور ورځونه 7 ورځونه چې شپږ کمې شي یوه د رخصتۍ ورځ کمې شي شپږ ورځې پاتې کېږي نو جمله داسې لیکو نذهب الى المدرسة 6 أيام في الأسبوع په هفته کې یا په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو العطلة الأسبوعية هفتنۍ رخصت يوم الجمعة د جمعې په ورځ ده يوم الجمعة د جمعې په ورځ نزور ګورو وینو الاقارب خپلوان والاصدقاء او ملګري ننظم موږ منظمو اعمالنا کارونه خپل کل یوم هر ورځ ثيابنا ملابسنا او ثيابنا زموږ جامې یو شی دي ثياب هم جامو ته وایي ملابس هم جامو ته وایي التدريب الثاني دویم تمرین أجب عن الأسئلة الآتية جواب راوړی عن الأسئلة الآتية درتونکو سوالونو ما اول کومه یو ده یوم ورځ فی الاسبوع په هفته کې ما اول یوم فی الاسبوع په هفته کې لومړی ورځ کومه ده السبت اول یوم فی الاسبوع یا یوم السبت اول یوم فی الاسبوع د هفتې ورځ په اونۍ کې لومړی ورځ ده ایوکم یوم ورځ قبل الجمعه د جمعې نه مخکې یوم الخمیس استغفر یوم الخمیس قبل الجمعه د پنجشنبې ورځ د جمعې ورځې نه مخکې ده ایو یوم کومه ورځ بعد الثلاثاء د سې شنبې نه وروسته ده اليوم الاربعاء یا الاربعاء بعد الثلاثاء د سې شنبې نه وروسته ده ایو یوم هذا نن کومه ورځ ده نن پنجشنبه ده که نه سبا جمعه ده اليوم أي يوم هذا يوم الخميس دا د پنجشنبې ورځ ده ما يوم مولدك مولد پیدایښت زوکړه په خالصه پښتو کې چې ورته زوکړه وایي کا ستا ما يوم مولدك ستا د زوکړې یا د پیدایښت ورځ کومه یوه ده الثلاثاء يوم مولدي یا الاربعاء يوم مولدي یعنی زما د پیدایښت یا زوکړې ورځ ده التدريب الثالث دریم تمرین اقرأ الكلمات التالية لاندې کلمات ولولا مراعيا النطق الصحيح لحرف ثاء د ثاء حرف صحیح تلفظ کوي نو دلته مهمه خبره ده چې تاسې ټایټ متوجه شئ حث حس ثم ثمين سمين حارث حارس ګوره حارث نوم دی که نه او حارس پیردار ته وایي هغه چوکیدار نه وي یا پیره چې کوي هغه ته وایي ثاره ساره د دې دپاره نه دي هېر کړي چې تاسې معناګانې زده کړئ ښه کېدای شي یو کلمه بیخي معنا ونه لري یوه یې ولري ثبت أثخن أسخن حرث حرس نهت څلوېښتم نمبر صفحې ته انتقالیږو التدريب الرابع څلورم تمرین أجر الحوار مع زميلك مستعينا بما يلي وګورو چې نور څومره دي بس نور به بله ورځ ولولو نن لپاره هم دومره درس بس دی نه پوهېږم زه چې ډېر درس ولولم بیا وږی کېږم هم نن 2 درسه شو یو د العربیه بین یدیک شو یو دا شو نو اته څلوېښتم نمبر صفحې پورې مو درس ولوسته نور درس به ان شاء الله سبحانه وتعالى راتلونکي د ورځ کې لولو یا راتلونکي درس کې لولو راتلونکي درس به د 9 نمبر صفحې نه پیلېږي ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم استودعكم الله
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.